یو دا کې ویلې دا ټاپه دی به وای دا ویډیو خونو سترګو کې تور و هغه سپین شو په پریدونو مې زړه شین شو او لون مې د غاړې رنګین شو او دا مې یقین شو جانان بیرته نه راغلی وای نادانه وای پرون د یاد راتلو ورځ وه پرون د یاد راتلو ورځ وه او ما د کاله پورې ویلکم لیکلی و او پرون د یاد راتلو ورځ وه پرون د یاد راتلو ورځ وه او هر یو اندام مې مرحبا آواز کاوه ډېر ښه او پرون د یاد راتلو ورځ وه پرون د یاد راتلو ورځ وه خوش آمدید مې د خدای نه درې کېده او پرون د یار د راتلو ورځ وه پرون د یار د راتلو ورځ وه هر کله راشي چې دې وکړم دیدنونه او دا د مسافرو ته ډاډی چې زه په پردي وطن کې پروت یم زه په پردي وطن کې پروت یم او ته د څاپو په میرو اوسه بختوره ډېر ښه ډېر یو دوه ټپې دې به ته وکړم د مسافرو دپاره چې زما زړګی افغانستان دی د مزایدو پې باران دی او خلکه جدا رانه جانان دی او دار مې ارمان دی چې آزاد د زما شمه او سترګو کې تور و هغه سپین شو لون مې د غاړې لونګین شو په پریدونو مې زړه شین شو او دا مې یقین شو جانان بیرته نه راځي او اخره کې به درته یو دا کې ویلې دا ټاپه دی به وای دا ویډیو خونو سترګو کې تور و هغه سپین شو په پریدونو مې زړه شین شو او لون مې د غاړې لونګین شو او دا مې یقین شو جانان بیرته نه راځي او یو شعر به درته په خپله طبع ووایم شرابي رنګ کې یې چې وایي لاړم یې کدې ته د شرابو پیاله ډکې وي لاړم یې کدې ته د شرابو پیاله ډکې وي ما په خپله نس کې خو ساقي را باندې وسکري او کله چې مجبور شم ما یوې پیالې ته لاس کړو کله چې مجبور شم ما یوې پیالې ته لاس کړو ما پکې وسکه د زیاتي را باندې وسکلې او زه پکې ورګډ شوم زموږ محفل له مه راځه زه پکې ورګډ شوم زموږ محفل له مه راځه سال له به دا نه وی چې صافي را باندې وسکلې د ټپس خوله کې مې باز لیدلی نه دی بې استاده مې استاد لیدلی نه دی او چې په دواړو سترګو ړوند په لاس توشلي چې په دواړو سترګو ړوند په لاس توشلي یو معذور مې کوکه ساز لیدلی نه دی او هر یو شی په خپل اوقات ښکلی ښکارېږي هر یو شی په خپل اوقات ښکلی ښکارېږي جنازې سره مې ساز لیدلی نه دی هر یو شی په خپل اوقات ښکلی ښکارېږي جنازې سره مې ساز لیدلی نه دی او ته دې وایې د صدا منلی نه شم ته دې وایې د صدا منلی نه شم د مرده نه مې اواز لیدلی نه دی او شیرولي چې د استاد په دوا رنګ دی شیرولي چې د استاد په دوا رنګ دی بې مطلبه مې الفاظ لیدلی نه دی سلام علیکم ملګرو اخیره کې پیغام ورکړه څه پیغام ورکړه ولس ته پښتنو ته د شعر په اړه داسې د عام ژوند په اړه څه پیغام یې په زړه کې دی څنګه د خلکو سره شریک کړه زه خو نور څه کول نه غواړم او نه تنقید په چا کوم خو زه وایم چې موږ پښتانه ټول لر او بر یو ځان بل دې تیرو خلکو چې کم محنت کړی شوګیري کړې دي الله صلاحیت ورکړی دا به موږ نه هېروو دا تیر شاعران چې کم دي لکه اوس ټول ته زه په دې وخت کې نه شم دا به نه وایي چې دا مې یا ګاونډي نه دی یا مې د نسل نه دی دا نه چې کوم الله صلاحیت ورکړی و هغه به موږ یادوو د هغوی به موږ د خپو د لاندې کوو نه لکه خوشحال خان بابا خټکو ټیک ته به زموږ مشر بابا و قلندر ملنګ خلیل مومندو زموږ مشر و حمزه بابا شینواری زموږ مشر و خاطر اپریدی زموږ مشر و اجمل خټکو زموږ مشر و داسې علی خیدر عبدالوهاب دستی بې چې پسې داسې پورته راځي جمال صاحب زموږ د ګنداو د پنډیالی میرامان طالب جان ډېر کسان طالب جان صاحب خو ماته د مرګ وخته پورې وراروي ما ورته تره ویلې د دې خاورو ته هم سلام کوم د دې وخت بابا و
هغې نه علاوه چې داسې پسې راځي د باجوړ سیمه کې میرجان بابا د نوګۍ عجیبه رشید استاد زما خاص ملګری اولادي وبخي محمد ګل بابا حسن جان د سمڅۍ دا به نه یاره زما دا پیغام دی هغوی محنتي کړي شوګیري کړي تکلیفونه کړي د پښتنو ترجماني کړي ملګرو شیرولي کاکا په دې کې ډېره زیاته تجربه ده ډېر شاعران پیژني پخواني لیکوالان پیژني خو اوس وخت ډېر کم دی انشاءالله او روان پروګرام کې به داسې یو پروګرام خاص کر په دې کې چې د هغه شاعران کم چې د خلکو نظرونو نه پټو وفات شوي دي چې د هغو نومونه هم راښکاره کړي او د هغو څه نه څه شعرونه هم راښکاره کړي وخت هم راکړو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د الله په امان